سلامونه ملګرو، امید دی چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ملګرو ولاړ یم دا ټیم په مینګوره سوات کې او کوم سیدو بابا نوم چې تاسو اورئ د هغه زیارت له راغلي یو. نو نن به درسره د هغه ویډیو شریکه کوم. نو کوشش وکئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوله خپلو ملګرو سره به لازم شیر کوئ. نو زه تاسو ته باقي د دې چې کوم جومات دی او کوم د هغه مزار دی د هغې ویډیو به سره شریکه کوم. نو ویډیو اخره پورې وګورئ. دا تاسو کتی شئ کوم چې د سیدو بابا مزار دی او په کوم ځای کې چې هغه دفن دی دا د هغه چې کوم دی قبر دی او دا د هغه جومات دی. تاسو په دې ویډیو کې کتی شئ کوم چې مینګوره یادیږي دا په هغې کې سیدو بابا چې کوم دی ښه باقیره د هغه په نوم باندې یادیږي. د هغه چې کم کټ دی هغه به هم درته دې ویډیو کې ښیم. نو ویډیو اخره پورې وګورئ او ملګرو سره یې لازم شیر کړئ. دا تاسو کتی شئ. جناب حضرت شیخ عبدالغفور تاسو د هغوی چې په قبر کومه تخته لګېدلې ده هغه تاسو ته ښه باقاعده ښکاري او دا چې کوم دی د هغه سره دا واړه واړه قبرونه نور هم دي. تاسو به داسې چل وکئ چې کله تاسو دلته راځئ نو د دې یو اصول دی چې څنګه په ګیټ راننوځئ لاندې پړوۍ کوشي وي هلته چینه ده هغې کې به اودس وکړئ او بیا به دلته چې کوم دی 2 رکعته نفل شکرانه وکړئ او د هغې چې کوم ثواب دی هغه به د دوی په روح باندې ور وبخئ. نو دا د هغوی مزار دی تاسو کتی شئ او دا چې کوم دی دا د هغوی جومات دی. دا منارې تاسو کتی شئ دا ډېرې دنګې دي او ډېرې غټې منارې دي. نو ویزټ ورته وکئ او چکر ورته خامخا راولګوئ. دغه ملګری هم دغه دی نفل کوي او ښه باقاعده چې راځئ دا د دې اصول دي. بهر هم ورسره دا قبرونه دي. چې ما کوم ورخو هغه قبر وښودو دغه هم د زوی دی او دا قبر چې کوم دی دا هم د زوی دی. دا تاسو کتی شئ او دا بهر چې ورسره کوم قبرونه دي نو دا یې ملګري دي او دغه بابا چې کوم دی دی پکې خدمت کوي. دا تاسو ته ښکاري. نو ورځو بابا جي ته وایو چې هغه کمره راته کولاو کړي د سیدي بابا چې کم کټ او کم د هغه د استعمال څیزونو نو هغه به هم د سره دې ویډیو کې شریکه کوم. دا تاسو وګورئ او ډېر مزیدار جومات او زیارت چې کوم دی هغه جوړ کړی دی. دا ګورئ دا ملګري وله راځي او دعا چې دی ملګرو دا چې کوم دی دا 200 کاله مخکینی چې کوم تخته پوش ورته ویلی شي تاسو ټولې پیژنئ دا هغه دی او دا کمې منارې چې دي تاسو ته زه دې ویډیو کې ښیم. دا هم 200 کاله مخکینی چې کوم د دې منارې دي دا هغه دي او کوم چې د سیدو بابا کټو دا تاسو کتی شئ دا د هغوی کټ دی وی په دې کې به هغه ناستو کسانو ته چې کوم دی دین او تبلیغ باره کې به درس ورکو دا تاسو کتی شئ
او هغه کسانو دی چې به کم لنګر ورکو نو دا هغه تنور دی، په دې کې به روټۍ او کوم سالن وغیره چې هغه به تیارو، په دغه کسانو به خوړو. او دا چې کومه ده دا هغه دروازه ده. تاسو دې ویډیو کې کتلی شئ. دای شجر نسب دی که نه؟ ښه شعرونه دي. ټیک. او دا سمڅۍ چې تاسو ته کومه ښکاري، په دې باندې بیا سوچو غوړي چې کم دي خلکو ته په دې راچوله. دا تاسو کتلی شئ. نو ښه باغ ته راشئ او وزټ ورته وکئ. ښه باغ د روډ په غاړه دی، د ټریفک هم څه مسلې نشته، د پارکینګ هم څه مسلې نشته، هر قسم سهولت چې کوم دی د دې سره موجود دی. نو ملګرو ویډیو به مو کتلي، دا چې کوم د سیدو بابا زیارت دی، تاسو ټولو بیا ذکر د دې اورېدلی. نو دا ښه باغ دا هغه ځای دی چې تاسو ته ما دې ویډیو کې وښودو. دا تاسو کتلی شئ. دغه چې کومه ده دغه دروازه ده، په دغه ورته خلک راځي. اخوا زنانه ولاړې دي، یعنې ما به ستاسو سره ویډیو کې شریکه کړې وې. نو که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې لازم شیر کړئ، چونکې زموږ پیج نوی دی نو پیج د سره فالو کړئ او ویډیو د سره لازم شیر کړئ.